په کټونو کې ناسته د افغانانو هغه پخوانی کلتور چې اوږده مخینه لري. ننګرهار ګوشتې ولسوالۍ کې دغه دود لا هم ژوندی پاتې. هره حجره او دیره په کټونو ښکلې ده. غم، خادۍ او نورو مشورو پر مهال مشران او میلمانه په کټونو کې ناستې کوي. حاجي عبدالحنان چې له 70 کلونو یو عمر تیر دی وایي دغه دود ورته له نیکونو ورپاتې. حنان وایي کټ یوازې د ناستې لپاره نه دی، دا زموږ د جرګې د سولې او د دوستۍ نښه ده. او کوشش دا کوو چې دغه خپل کټونه هغه کم اضافه کټونه چې هغه د کور د کټونو نه اضافه کټونه هغه موږ راوړو په دغه وار تلي او دغه میدان کې اچوو. او که بیا داسې یو نه ویل کېږي خامخا موږ غریب خلک موږ ټول غریب خلک د ګوشتې ولسوالۍ موږ ټول چې غریب خلک که یو سړی داسې اجره نه لري او دیره داسې ځای نه لري نو بیا په یو پټي کې که خپل کټونه نه لري بیا یو 5 کټونه 4 کټونه 2 کټونه هر یو ګاونډي راوړي او هغه هلته اچوي. دی وایي میلمانه که هر څومره په لوکس او ښایسته قالینو کېنوي هومره نه وي خوښ څومره چې په کټونو کې په ناسته خوشحاله وي. کټونه چې هر رقم هر رقم قالین یې واچوي، ټغر یې واچوي، مطلب توشکې خورې کړي، بالښتونه او څه شی که نه. خو دغه د کټونو ویره خو کټونه یې نه وچولي په ځمکه کې کېنولو، څپلۍ مې ویستې او بوټان مې لرې کړه او داسې مشکل ورته او دا د ځمکې ناسته موږ خلک دومره یې نه خوښوي په مقابل د کټ کې. کټ ډېر زیات خوښوي. عبدالرسول هم په عمر پوخ دی وایي هره حجره او دیرۍ د میلمنو ځانګړي کټونه لري او د غم او ښادۍ او نورو پروګرامونو پر مهال ټول کلیوال ټاکلي ځای ته کټونه راوړي او میلمنو ته د ناستې ځای برابروي. دا زمونږ د څلورمې خرګه پیړۍ نه د ور نیکه نه زمونږ دا رواج دی چې زمونږ په ځمکه باندې موږ قالین نه اچو یا په قالین یا په ټغر په دې شي نه کینو. زمونږ دا رواج د کټونو دی. زمونږ چې میلمه راشي به دا کټونه ته چو بالښتونه ته ګدو دغه میلمه په دغه ځای کې میلمه ته موږ ټول لاس پنګري راغونډېږو مشران چې کټونه کمې نور راغونډوله چتو میلمانه نو موږ رواج د کټونو دی. زمونږ د قالین رواج نشته، ټغر په ځمکه باندې موږ ناسته نشته دي. کټونه د ناستې خبرو اترو د کلي د چارو د سلا مشورو او د ټولنیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره کاریږي. د سیمې اوسیدونکي وایي دغه دود نه یوازې د ستړیا د لرې کولو وسیله ده بلکې د یووالي، همغږۍ او د نسلونو ترمنځ د تجربو د لیږد مهم رول هم لري.